رضی اللہ عنہ وی استوصوا بالنساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ اکبر وی د زنانو مبارکی رته خاص وصیت کو. ګوره داسې نه دي ویلي چې تاسو ته د سړو مبارک خاص وصیت کو. دا هغه ښایسته دین دی زمونږ، خصوصا وادي وري هغه زنانه او نارینه چې هغوی په دې خبره دوکه شوي دي او زنانه چې کور کې ناست دي، دوی د کور کې ناسته لوی ظلم ښکاري. کور کې ناست دي. رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته وصیت کوم د چا مبارک؟ زنانو مبارک. فإن المرأة خلقت من ضلع، زنانه پیدا شوي دي د پختۍ نه. د څه نه؟ پختۍ. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، او په پختۍ کې کوږ ځای کوم یې وي؟ چې پختۍ مې لیدلې ده، پختۍ کې کوږ ځای کوم یې وي؟ د اولنی سر، سر ته وګوره هغه کوږي، منځ څنګه کوږي چې منځ واپس کې دا خبره که نه ما که نه واپس کې چې بیا دلیل موږ ته وښي. پختۍ سر چې څه دی کوږ دی. ښه، او زنانه د دغې کږې پختۍ نه پیدا ده. فإن ذهبت تقیمه کسرته، که پختۍ نیغې ماتیږي، پختۍ که نیغې ماتیږي. وإن ترکته لم یزل عوجه، که دې پرېښودو نو مکه کږه به وي، پخپله خو نه نیغېږي، نو زنانو سره ګزاره کوئ. یو حدیث کې راځي الله اکبر، رسول صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره ذکر کړې ده، او دا حدیث امام احمد راوړی دی د سموره بن جندب رضی الله عنه. فدارها تعیش بها، چې دې خپل ورونو ته وایم، که کشران دي که مشران دي، او که واده شتي او که نشتي، ټولو لپاره نصیحت د رسول وسلم. صرف دا یو جمله یاده کړه، فدارها تعیش بها. رسول وسلم وی لب جب ورسره کوه، ژوند به دې رواني. ولې لب جب؟ نه د ګسې پختۍ نه پیدا ده، کوږوالی د هغې په فطرت کې پروت دی. کوږوالی د زنانه په فطرت کې پروت دی، نو که برید تاوی راتاوی او نیغې پختۍ ماتېږي، او که پرېږدي بلکل ورته څه نه وی، یو کږه به لار منځنۍ اوس زموږ په کار ده چې نه دا پختۍ ماته شي او نه کوږوالی ډېرې. نو بیا به ته هغه خلک وایي که نه، وایي څه ورکه څه واخله، څه ورکه څه واخله، څه مطلب دی؟ لب جب ګزاره. موږ به د هغوی حقوق ورکو، د هغوی نه به کمې زیاتې کېږي، او د اوچت سړي دا نښه ده د کمزورو د کمی زیاتی نه نظر اړوي، صرف نظر چې ورته وایي که نه. بعضو دا ټول غیرت او پښتو د کمزورو سره راوځي. نو څنګه یې ماته وایي، ته راته وایي لکه نو تا ته چې اوس په دې لاره کې بهر کنځلي هغه سړي وکړي، تا ورته ولې څه نه وي؟ د ټولو په مخ کې په ډک بازار کې ستا پلار یاد کړو، تا ورته ولې څه نه وي؟ کور کې دننه هغې چې معمولي کړپ وکړو، جو بس تا چې دی وروره اسمان را کښته کړو، ځمکه یې اوچته کړې. اصل وجه دا ده سره ته ویلی نه شي. حقیقت ولې موږ نه منو؟ پښتو مختو غاړې ته که نه ته داسې مټوري نه داسې زوروري، دا پته به ستا د مټو واله ولګي چې کله د مټو خاوند ته مخامخ شي، بیا به موږ فیصله وکړو چې مټو کې د زور څومره دی. او دلته یو کمزوری انسان راغلی دی، مور پلار یې پرېښودي دي، خپل خاندان یې پرېښودی دی، شپه هم تا سره ده، ورځ هم تا سره ده، مرګ هم تا سره دی، ژوند هم تا سره دی، محتاج دی تا ته. که تا ډوډۍ راوړه یو هغه یې خوري، که تا رانه وړه یو هغه نهاره ناست دی، که تا جامه راوړه یو هغه یې اګوندي، که تا رانه وړه هغه که زړه اګوندي. ځکه ته داسې برید تاوی راتاوی، ځکه کله یې پښتو کته او کله یې پښتو بره. رسول وسلم تا ته وایي ګزاره، ګزاره کوو نو ژوند به روان. اوس که په وړه غټه موږ رانیسو، سهار ماښام به فیصلې، او څوک دی چې د عیب نه پاک دی؟ تاسو څوک معلوم دی؟ دا یو نیم چې کله ورته ووایي ستا څنګه جنۍ خوښه ده، واده کوي که نه، دی به داسې څه د پاسه
200 صفات بیان کی چې د سترګې بدن او اخلاق او تعلیم او پیسې او پلار او مور ختمه دې کړه قصه او ته څنګه یې بیا به دې نظر چولۍ را چولۍ چې د تېښتې لار کومه دا دروازه به کوم طرف ته څنګه یې ته پاکې د عیبونو نه څه عیبونه زمونږ دي څه د هغوی دي موږ به د هغوی په عیبونو پرده واچو هغوی به زمونږ هغه باندې واچېږي د ژوند هغه ګاډی به رواني او بله درته ووایم دا موت ته چې د کمزورو سره د یوې حساب کوو که الله زما او تا سره د یوې حساب شروع کړي ابو مسعود رضی الله عنه حدیث خو تاسو ته معلوم دی که خپل غلام له یې څپېړه ورکړه خادم له مریله وایي ناڅاپه مې اواز واورېدو چې ای ابو مسعوده ته چې په ده څومره زورور یې د دې نه زیات الله په تا زورور دی وایي چې ما وکتو شاته رسول وسلم ولاړ وی توبه مې وویسته او په هغه توبه کې مې هغه غلام او مری د الله دپاره آزاد کړو ما او تا چې څومره په دې کمزورو په دې یتیمانانو زورور یو که نه اگر واره چې موږ ته پاتې شوی دی او زمونږ هغه رور مړ شوی دی هغه د ملګري هغه بچي چې موږ ته پاتې شوي دي هغه مړ شوی دی د کلیوال هغه اولاد چې پاتې شوی دی یتیمانان او هغه مړ شوی دی او دا کمه زنانه چې زموږ په نکاح کې ده څومره چې موږ په دوی زورور یو څومره چې موږ په خپل نوکر زورور یو څومره چې موږ په خپل مزدور زورور یو د دې نه زیات الله به موږ زورور نو که الله زره زره حساب ما او تا سره شروع کړي بیا به څه کوو دا مسله ذهن کې ساتئ